د یوې سختې مسابقې لپاره وروستی چمتووالی له یوې خوا سیال ټیم پیاوړی دی او له بلې خوا د دوحې ښار هوا ډیره توده ده. هوا خیلی گرم است، خصوصا با ما بازیکنان که در خارج زندگی میکنن، خصوصا بچه‌ها از سویدن و دانمارک و طرف‌های شمال اروپا که زندگی میکنن. اینجا بازی خیلی مشکل است. خب ان شاء الله ما کوشش خودمون میکنیم. د افغانستان د فوتبال ملي لوبډله د دوشنبه په ورځ قطر ته ورسېده، خو د پنځشنبه په ورځ د کوربه هیواد د لوبډلې په وړاندې میدان ته وځي. خب با امکاناتی که داشتیم 3 روز تمرین واقعا که کم است، اما خوب همین امکانات به دست ما بود و در اختیار ما بود. کوشش کردیم که تمرین‌های خوب داشته باشیم و ان شاء الله که مقابل قطر یک بازی قابل قناعت انجام بدیم. خو له دې ټولو سختیو سره سره د افغانستان لوبغاړي چې له بیلابیلو هیوادونو قطر ته راغلي دي یوه خبره کوي او هغه دا ده چې نهایی هڅه به وکړي. نتیجه که کلگی میتونی بگیری در فوتبال توپ گرد است، هر کس 11 کت 11 است، و آماده است، ما آماده هستیم. ما فکر میکنیم که کلگی میتونیم نتیجه بگیریم و نموتر باید هم در میدان باید درون شویم. ما میگم که تیم خوب است دیگه، یک با یک خورا میفهمم. قدی قطار که سوتری میکنیم میفهمم که یکم سخت میشه، اما ساعتم که میشه ما دیگه خوب هستیم بازیگرا، میفهمم که زور هستیم که هر چی که داریم دیگه در ماچ میتیم که با میبودم خدا دیگه کارو میکنه. یک بازی بسیار سختی است. ان شاء الله که همه بچه‌ها آماده هستن و در تیم‌های خود تمرینات کردن و آمادن دیگه و ببینیم بخیر چی میشه. د افغانستان او قطر ترمنځ د پنځشنبه د ورځې لوبه د 2022م د نړیوال جام او د 2023م د آسیایي ملتونو کپ ته د غوراوي د سیالیو په لړ کې کیږي. پس از انجام مسابقه قطر تیم ما شهر دوحه را با مقصد دوشنبه تاجیکستان ترک میکنن تا نخستین مسابقه شان به صفت میزبان در شهر دوشنبه از تیم بنگلادش پذیرایی کنند. اون مسابقه به تاریخ 10 همین ماه برگزار میشه. افغانستان په ای ګروپ کې له قطر، بنگلاديش، هند او عمان سره یو ځای دی.